سلامونه می واخلې افسر افغان ما شاو چکیسر یو ډیر خستا پکنیک سپاټ ته دلته زمونږ د ځای خلکو د خوراک څښاک د پاره یو ډیر خسته داسې هټ غوندې هم را جوړ کړی دی. څومره چې زمونږ کتونکي دي دلته سیل له هم راتلی شي د ټوریزم دپاره یا د سیلګرۍ دپاره دا ډېر ښایسته ځای دی، پرامنه دی. دا اوس د شپې ناوخته موږ ناسو نو ټپه شیر چاربې ته په خلاص مټ باندې تاسو کولی شئ. دلته هیڅ قسمه بدامني نشته دی، څه قدغن څه پابندي نشته دی او زمونږ ناسته تر سبا ده. چاته چې کور نارې وهي هغو دې ځینه وختي دا لوبه را شروع ده. ډېر ښایسته مشران را سره ناست دي، ډېر خواږه خلک دي. د چکیسر خلک هسې هم خواږه دي او پاسته دي. ما وختي ورته وویې چې په هره لاره در سره یم، د چکیسر کنډو مې سا را ماتوي نه. په دې کنډو باندې دیوله راغلي وو. راشد خان راشد د پېښور نه راغلی دی، د خلکو مینه یې ډېره وستایله. د دیو یو کلام زمونږ مشر لالا جان غوښتنه وکړه، ډېر مشهور کلام دی، پیره دا ملنګ سړی. نو دا تاسو دا د چکیسر یخ ښایسته بادونه، دا ماښامې او دا راشد خان دغه کلام ټولو مشرانو ته هم ډالې او کشرانو ته هم ډالې او داد ورکوئ. بالکل بالکل. پیره دا ملنګ سړی کړه په دوه رنګ سړی، زه په ژوند مین یمه زه نه یم د جنګ سړی. پیره دا ملنګ سړی ته چې ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی، هیر به مې شي څنګ هغه سر ته پایا بنګ سړی. ورته وګورې ښکلی شي بدرنګ سړی، هیر به مې شي څنګ هغه سر ته پایا بنګ سړی. پیره ملنګ سړی کړه په دوه رنګ سړی، زه په ژوند مین یمه زه نه یم د جنګ